په روان 2025 زیږدیز کال کې د افغانستان راتلونکي لوبې افغان ملي لوبډلې 2024 زیږدیز کال له خورا لویو لاسته راوړنو او بریاوو ډک تیر کړ. په نوي زیږدیز کال کې هم له بېلابېلو هیوادونو سره لوبې تنظیم شوي. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې د افغان لوبډلې لوبې په ډاګه کړې. افغان لوبډله له اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي وروسته له ایرلند سره یو ټیسټ، یو ورځنۍ او یو شلوریزه لوبلړۍ لري. له ایرلند وروسته له پاکستان سره شلوریزه لوبلړۍ کوي او بیا په آسیا جام کې لوبیږي. له آسیا جام وروسته سمدستي له بنگلادیش سره یو ورځنۍ او شلوریزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا په نومبر میاشت کې له زیمبابوې سره 2 ټیسټ، یو ورځنۍ او شلوریزه لوبلړۍ لري او د کال په پای کې بیا هم له متحده عربي اماراتو سره یو ورځنۍ او شلوریزه لوبلړۍ ترسره کوي. همداراز د ابدالیانو یا د افغانستان الف لوبډلې لپاره هم یو شمېر لوبلړۍ په نظر کې نیول شوي چې سریلانکا او ایرلند سره به وي. د تنکیو ځوانانو لپاره هم لوبې تنظیم شوي او سږکال به افغانستان د تنکیو ځوانانو د آسیا جام کوربه‌توب هم په غاړه ولري او افغانستان به سږکال د 19 کلنو کم عمره نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې هم ګډون وکړي.